الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو یافلا و دا خبر ته غوږ ونیسئ چې په دې خبره مو سر خلاص. استثناء بیه د معدوم ده، لکه دلته په دې حدیث کې چې اوس تېر شوله د نجار سره مایده وسوله چې ته ما ته څوک راکړه دا را جوړ کړه. طالبانو بیه د معدوم خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث ناروا ده، لیکن خو په عرف عام د حدیث تخصیص روا دی، د حدیث حذف نه دی پروا یک وخت چې نسخه شي. اوس نو دغه استثناء دا خو بیه د معدوم د عرف عام په وجه چې احتیاج پیدا دی، ضرورت پیدا دی، سکه نشته. درې سره امامان شافعي صاحب، مالک صاحب، حنبل صاحب وایي دا صرف وعده ده، صرف وعده ده، بیه نه ده. ته ماته چوټې را جوړې کړه، ته ماته ټوډۍ را جوړه کړه، ته ماته توپک را جوړ کړه، توپنچه را جوړه کړه. دا طالبانو صرف وعده. د وعدې څه شي ده هغه بیا سړی وړي پایبندي، بعضې وایي مستحبه ده، بعضې وایي سنت دی سړی پکول، بعضې وایي واجبه ده. هغه چې واجبه وایي هغه هم دیانتن واجبه وایي، که ځان واجبه نه وایي هغه هم څوک دیانتن هغه وروسته پر وعدې پوره بحث بیا لرو، پوره بحث بیا لرو. نو چې هر رقم سول هغه دوی داسې وایي دا وعده د دیانتن که واجبه شي هم، لیکن خو څوک نه دی بیانات منع کولی شي اصل دیانه قضا قاضي به څه ورته وایي. او یو د امام صاحب مذهب دی، د امام صاحب خپل رایه دا ده چې دا بیع ده، لیکن خو فقط و فقط دغه وایي چې بیع ده، بیع ده. خو 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 دا زده کوي په خیار رویت دته د مابین ځي هر مو بیا چې سړی رانیسي حتی خیار رویت په اسقاط لا نه ساکتېږي. د چې اوس راولاړ سو وایي دا دې ما تا ته ویل چې ما ته دا شیان را جوړ کړه، چې را جوړ یې کړه، را جوړ یې کړه. هغه چې زه کرار راولاړ ستا زه چې درغلم چې ومې کتئ چایم پر هغه صفات ومې پر هغه رقم یې زه منع کولی سم چې نه غواړم. دا امام صاحب وایي. زموږ اکثره کتابو امام یوسف صاحب بیا دا وایي چې یا دا بیه لازمه ده، دغه د استثناء بیه دغه هم نشته، خیار روایت هم نشته. اکثره زړو فتاوا او ټولو فتاواات حاجي مختار ملا صاحب هغه فتوا پر کول د چا کړی د امام صاحب، د امام صاحب پر کول. د الر سفیر د فتوا حاجي مختار خو نو څه پیدا کولای مبسوط ولا سمجل 129 او محیط برانی لسم جل 304 شپته بدایي او صنایع هغه څلرم جل 15. لیکن طالبانو د الفاظ څه ځکه نو کله فهم وکي ما چې دا بیلګه درته ول بیلګه لږه کوي. طالبانو عثماني خلافت تر ډیره وخت پر عثماني خلافت د ډیره وخت څخه هغه د امام صاحب پر مذهب فتوا ورکول، لیکن د خلکو د مجتهدین رتبه وي هر یو چې باغه مسله کولای شي. آخري بادشاہ د عثماني خلافت هغه عبدالحمید چې وروسته هغه مصطفی کمال اتاتورک مقابله ورسره وکړه بیا دا ولاړ. دا طالبان د 14مې صدۍ په ابتدا کې دم را ولاکه سو د امام صاحب پر مذهب باندې فتوا ورکول. خو د امام صاحب په مذهب کې یو کول راځي چې دا روا دی بل ناروا دی بل څه د ملایانو په مابین کې اختلاف چې دا اوس څنګه کول موږ رجسټر قانون جوړو، دا قانون به څنګه نو یو اته قسم ملایان راواخسته چې علاوالدین بن ابن عابدین شامی پکښ دا راواخسته دوی چې ولشت چې موږ یو قانون جوړ. نو هغه په اته کال کې مجله الاحکام عادله جوړه کړه. په اته کال کې مجله الاحکام عادله په 1351 ماده کې دا راولا کو سودا څوک کله دا ورته جوړه چې ورته جوړه کړ. دا طالبانو د عثماني خلافت هغه دغه چې دی ډنګېدی لا واته شیخ الاسلام وای دا اوس د اوس هغه خواته شرک کاله پنځه یا خواته لم په اردن هم په کویت کې دغه مجله الاحکام قانون قسم دی دغه په مذهب نه و، دا خو د معاملات مسایل دي اکثره په دغه کې بالکل بینکونه و د دوی هر څه کاروبارونه او معاملات پر دغه. طالبانو په مجله الاحکام کې هغه ولیکله چې فتوا
دا به یوسف سفر کول د نورو خو ټولو د فتوا پراخوا کړی دلې کړي دي وجه دا وایه عجبه ښه وجه وایه وجه ویله ده چې پخوا خو استثناء هغه یوازې په یو چوټه کې وه په یو بکس کې وه په یو صندوق پیټۍ کې وه دا که چیر راولاړ کړي هغه مستثنع رد کړي هم د ثانیې غټ تاوانه دا دونه تاوانه لیکن په اوس وخت کې خو دا تاسې پام ورته وکړئ یا هغه په ټوجانو کې کېږي هغه په موټرانو کې کېږي هغه په لسګونو نه بلکې په سوونه بل لا دا څه کوي په بعضو کې په زرګونو لاکه روپۍ دي نو که چیرې مستثنع دا منه کې ثانیې ته دونه تاوان دي د هغه شی په دغه ډیزاین په دغه صفاتو په دغه رقم بل څوک نه رانیسي نو خو دا د سړي تاوان نو د دغه وجې څخه هغه د خپل شرایطو سره هغه فتوا د چا پر کول ده هغه پام ورته وکړئ هغه د دې ابو یوسف صاحب دا نو طالبانو ماده چې زده کوي په 309 ماده کې تاریخ خلاص 1288 په 2 جلد 400 صفحه کې 12 طالبانو دا په ډیر ښه خوند په ډیر ښه کړی په دې الفاظو مسر خلاصو کومونو خلاص ګوري دا ټول ځکه خو څه شرایط وایو دا شرایط په طالبانو غوړ نسی اول درې خبرې موږ ډېرې ضروري کو ورسته تفریعات درې خبرې ضروري کو اول د ابو یوسف صاحب پر کول خو مو فتوا وکړه اوس څه کوو اول شرایط د صحت د استثناء وایي دوهم احکام هغه د مصنوع وایي دریم احکام د چا وایي د ثمن وایي د ثمن دا درې چې خلاص وله وروسته نو باره اسانه دي تفریعات په تفریعاتو انشاءالله هغه کې به ښه خوند واخلي تاسو نفس یې پله په دغه ځایو سره خلاص کړي تر 20 منټه نه اړوم 20 منټه چې د دې پر کېدل غږ را باندې کوي بره اړوم صحیح ما چې دغه اړوم اول شرط ګوري په هغه شي کې به دغه عقد وي چې هغه صنعت ته احتیاج لري چې صنعت ته احتیاج نه درلودي په هغه کې استثناء نه کېږي چې دا یوه خبره په دې ځای کې پاتې شوله استثناء سلم تر سلم ډېر اساني پکښه ده ضرورت هم ولا چې ورته شته عرفونه راغلي احتیاجونه هم راغلي په سلم کې دا لازمه ده چې ټولې روپۍ به سړی ورکوي په دې کې ټولې روپۍ نه غواړي که لږ ورکړې پکې ستویه ورکړې که اګر سره ور نه کړه هم څوک دې دا روا دي نو ځکه د خلکو دپاره فایده ده اوس نو ځکه شرایط اول به په داسې کې چې احتیاج به صنعت ته لري زه درته وایم ته ماته غنم جوړ کړه غنم جوړ که ما ته وربشي جوړې که ما ته جواري جوړ که زه روپۍ در کوم دا اوس صنعت ته احتیاج لري یا نو په دې کې نه صحیح کېږي یاو دوهم انضباط د صفاتو به وي انضباط د صفاتو به وي د ټولو صفاتو انضباط او که د صفاتو انضباط نه وي بیا نه شي کولی هغه دا رقم یو خاص ګاډۍ ته ورته یاده کړه دا خاص ګاډۍ پر دغه فار نقشه امکان لري انضباط د څه معنا په عمومي کې به هغه ستا رقم وي کار جزیه واخله لکه زه ته هماره کم انسان په ټول دنیا کې شته او که نفس انسانیت اخی که نفس افغانیت اخی که نفس المندیت اخی که نفس زما پوټ اخی دا بیا هغه رقم انسان پیدا کېږي ګوره دا صفات چې هغه صفات منضبط وي انضباط یې کېدلی شي امکان و هغه نه کېږي درېیمه عجبه خبره ده مده ورکول کېږي د پاره د استمهال نه د پاره د استعجال نادرې ته ګوره سلم والا چې زما څه مده غواړي زه اوس روپۍ لک ورکوم دی ما ته غنم راکوي د دغه دپاره دی زما څه مده غواړي چې زه په روپو نفع واخلم په روپو ګټه واخلم په استثناء کې به دا د دغه دپاره دی زما څه مده نه اخلي چې زه په روپو ګټه واخلم بلکې د دغه دپاره بیا راڅه اخلي چې ژر کوم ژر مده به دغه دپاره ژر یې راکړه دی مې ژر وایي دا یې 3 شرطه طالبانو 4 شرط غوږ نسئ تعامل به پکې وي په هغه شي چې که تعامل نه و په هغه شي کې نه کېږي دغه یې واجب انتې که خبره ده که په دا الفاظو کې سر خلاصوئ څه معنا یاره که دغه ځایو ته لا هم پام وشو نو به ډېر شي اوس تعامل په دې کې راغلی دی چې استثناء په غالیانو کې کېږي په کمبلو کې کېږي زه اوس بیان درته کوم او استثناء کېږي په ټوډیانو په ساعتانو لیکن استثناء نه کېږي په ثوب کې په جامه کې چې ما ته جامه را جوړ کار سره خپل فرصت په بازار کې رانیسته چا څه استثناء نه نو اوس هم نه صحیح کېږي په چا کې په دغه کې خو په نشر العرب کې شامي وایي طالبانو هغه وایي تر هره وخته پورې که چی راولاړ که سو په 124 صفحه کې
که چیرې جوړ شو دغه اور راغی چې په جامه کې مو بیا صحیح که په دغه الفاظ د ګورې دا څلورم شرط کمه دی په دې شي کې به چې تعامل وي تعامل په صوبه کې د استثنا نشته په کمبلو په هغه شان کې څه په دې کې نشته دې فهم وکړي اول خبر ته غواړم اول خبر دا وکړي خو په چې محمد لکنوي چې د عبدالي لکنوي شاګرد دی هغه وایي چې یا دغه د تعامل د وس غواړي امنه ځکه موږ فتوا د چا پر کول وکړه د امام ابو یوسف صاحب پر کول وکړه په غیر تعامل والا کې خو هغه کسته چې په یاد و بار تاوان دغه کې چې خیاري روایت نشته اوس خو د ابو یوسف صاحب پر کول موږ فتوا وکړه خیارات در سره ستنه چې نشته نو هم په تعامل والا کې روا دم په غیر تعامل والا کې روا حتی اوس دا خلک عادي په ټول اور کې داري د جامع طلب نه جنې کوي د استثناء وس کزه وکم روا کزه وکم څوک دی روا دي کني نیک اعلان روا دا څو شرطه څلور تیس طالبانو د الفاظ د کوي دا ډیر څخه پکړی دي ډیر څخه خدای ته خو سر په خلاص څو شرایط ولا څلور احکام د مصنوع د توام دوم څوک دی احکام د مصنوع چې دا شی جوړی اول موافق په وی د عقد سره په صفات او موضوع هغه بلوي چې ما خبر ته غواړم خو مخکې به هغه پر جوړ شوي شي نه مخکې پر جوړ شوي شي استثناء نه کېږي څه معنا یو موټر جوړ شوی دی زه تاسو هم استثناء سره وکړه پر داغه شي پر داغه نه کېږي پر صفات یې کېږي بل نادر دا نادر ګوره کوم پر خاص د ځایونو کې ګران دی فرماینه شي کې وکما نه کېږي په صفاتو باندې کېږي خو کما او تا پر صفاتو وخت استثناء سره وکي یو موټر پر هغه صفاتو برابر او تر وسی بیا څوک دی بیا سي دا ځای کې څه دا موټر دی دا موټر یو دا موټر دی ولا دا دوار سره یو رقم کما طلب تاسو د استثناء خاص پر دغه موټر نه دی روا کمی طلب در سو کې صفات مې درته بیان کړه صفات د بیان کړه صفات د موټر سره موافق او تر اوسه پرونه تر مخه جوړ شوی یم دا ځای کې څه دا سو طالبانو دی بل دا یو بل مصنوع به که په دغه الفاظو باندې سر خلاص مخکې تر دې چې ما ته نه تسلیم شوی زه مستثنی یم تاسو مې طلب کړی تا ته ثانیه وای چې ما ته نه تسلیم شوی ټول مالک یې ته خرڅوالای شي فهم ورته وکړي څوک یې کولی شي خرڅوالای شي اصل کله که ما تر اوسه لیدلی نه و کتلی مې نه و خوښ کړی مې نه و یا خرڅوالای حتی که علاج شو ستا په لاس کې زمان یم پر تا څه شو زمان یم پر تا اول شرط یې زده کړي کم شرط و فرماین به نه وي په صفات دوم که بیا چیرې ماین پکښې ورکړو چې پروا نه کړي دریم مخکې تر دې چې ما ته تخلیه نه راغلی یا ما لیدلی نه وي ملک ستا دی خرڅواله شرط وکړ څلورم که علاج ستا په لاس کې زمان یم پر تا پنځم مستثنی چې زه یم مخکې تر دې چې ما قبض کړی نه خرڅوالی نشم زه نشم خرڅولی چې ما څوک یې خرڅ کړی مې نه نشم خرڅولی چې ما لیدلی ما تسلیم شوی نه نشم خرڅولی دا څو پنځه شپږم ته ګورئ تسلیم په تخلیه هم راځي تسلیم په وکیل هم راځي دغه شی دې در واخه دا د موټر دی خالی کې معنی نه و باره ما نه وی خیلاک سوم زمان فرما دی دی چې خلاص یا ما وکیل ورته وټاکي چې دا وکیل ته قبض طالبانو دا دغه شان افسوس ځکه دا دغه به نادر شان وم کزما پر صفات موافق نه و دا مصنوع چې ما تاسو سره ویلو فرما لازم نه دی منګر نه کسل سره و یا زه روپی نو کې کمیاته کسره و کې جلا خبر ده نه به بار لکه نه یو به اتم تر مودې مخکې هم تسلیم جایز ما تا یو کال سره یې شي یو کال لیکن تا په شپږ میاشت کې جوړ کړه تسلیم دي کوم ثابت دغه الفاظ د کوي
یې نه کوي تخلیه یې وکړه ما نه بوت نه ویوي دا شی مې نه ویوي په لاس کې پاسو د ثانیه وروسته علاق شو د په لاس کې امانت پر امانت زمانه سره علاق سم زمانه سره ما په خبره باندې پوسواس کنه سواس په پوه دا ما کال سره ټاکلی ولسم ته ګور کال مور سره ټاکلی و چې یو کال بعد به ما ته دا شی را جوړه قرار کال بعد زه نه ورالم زه چې نه ورالم هغه سړی تر کال افته خرڅولی ناجر ته ګور لیکن چې خرچ کوي ناجر چې خرچ کوي څوک دی هغه ناجر نه و تر کال افته چې مدت تیر رسول باره د خرڅ کوي ناجر که ازما ما خورته ویلي وه هغه شی دی چې ازما په بیه خرڅ کوي طالبان دغه الفاظ د کوي چې ازما په بیه خرڅ کوي په هغه روپیه خرڅ کوي چې هغه ما جنې کړی نو خبره خلاص چې ازما ته روپو زاید خرڅ کوي زاید به ما ته راکوي چې ازما ته روپو په ناقص خرڅ کوي چې ته نه رالی ورور پر ما دې تاوان کې ما ضرورت درلود دا ناقص روپۍ راڅاختلی موت په لس لاکه د خرڅ کوي ما دا شی د دلته په لس کړی و سره خلاص ما په 11 کړی و هغه په 11 مې د ده څه کړی وم خلاص هغه په لاس پر کې خرڅ کړي لک روپۍ ده ته تاوان ورورسېد لک روپۍ به زور کوم ما په خبره سر خلاص او که چیرې ما په اته ورسره کړی و د په لاس خرڅ کړي 2 لکه به دې ما ته راکړي دا څه شوه دا لس تانې احکام د چا وه د مصنوع شوه طالبانو اوس نو یو احکام د سمن لم راواخلي احکام د سمن اول د واره چې عقد پر کېږي روپۍ به خامخا معلومي خو تسلیم شوي ګرده معلومې نه غواړي معلوم به وي چې 2 روپۍ دې باره کوي که نه دوهم معجلې نه لازمېږي چې ګرده به ځای په ځای ورکړي لکه په سلم کې دریم دا ډېره ناجره مخکې طالبانو ورته ګوري هغه تر مبیعې د تسلیم زما خبرو ته ګوري هغه دا سمن ته ګوره چې تسلیم د مبیعې ما ته نه راغلی نه و چې په احکامو کې د دې تېر شو نو سمن پر ما باندې حتمي لازم نه دی مګر نه ملک په عقد سره وشي دغه بله طالبانو دریم که څه چې والودي دا دریم چې مزده کوي دا دریم ډېره ښه خبره هغه که ما 100 روپۍ درته ورکړلې په 100 لکو سودا ده یعنې 100 سره ورکړي یعنې 50 ورکړي چې دی ما چې دا 50 روپۍ وخت دا 50 روپۍ د ده ملک شوه دا روپۍ دی بل چاته په ایبام ورکولی شي دغه روپۍ زما خبرو ته غوږ نسئ هغه دی زکات هم کال پر تېر شو نور روپو سره زمیږي هغه زکات پر ده باندې زکات هم شته خو که چیرې مودی وروسته په عقد سره پښیمانه شولو دا ګټه دا روپۍ ماته راکوي که په عقد سره پښیمانه شو په یو طرز څلورم یوازې عین نه غواړي په منفیات هم روا دی په چا هم روا دی په منفیات هم استثنا روا دی ما ته موټر را جوړ کړه دا زما د سرای هغه کریه یې ستا دا زما د سرای پکښې واړوه یوه میاشت پکښې و چې د ګوره په منفیات هم روا دی لکه په روپو چې روا دی په چا هم روا دی په منفیات دا احکامو ګرده زده شوه چې دا احکامو ګرده زده شوه اوس نو طالبانو تفریعاتو ته ګوري سم دماغه تفریعاتو ته ګوري دا یې اوله مرحله سو څو دی کیس لاسه کیس اذان زایش راځي طالبان د اوس کته چې زده کړي په بناو کې اوس موږ استثنا کوو په کوټیانو کې دا ټول عمر پر 2 قسمه راځي هغه یو قسم پرېږده دا یو راوخه یو قسم دا دی مځکه زما زه اوس ټیکهدار دروم چې زما پر دې مځکه باندې ما ته سرای را جوړ کړه ما د کوټې را جوړه کړه مارکېټ را جوړ دا ټیکهداري ته طالبانو غواړي چې دا ټیکهداري که څه چې داسې سمه ده که چیرې ټول شیان زما وه خالي مزدوران پر دی دا اکثره ټیکهداران دغه چې کوي ټیکهداري مزدوران ګڼه شیان پر ما دي مځکه هم زما ده سیمېټ هم زما دي هغه سریه هم زما ده او لیکن خښته وار شي ټول زه راوړم ریګ هم زه راوړم ټول شیان چې ما راوړه دی نو بیا دا حکم د اجارې دی دی زما یعنی اجر د اشخاصو دی اجاره د اشخاصو دی زما مزدور ټول احکام د چا پر ځای کېږي د اجارې دا هغه استثناء نه ورته وایي دا دی زما مزدور او که ټول شیان د ده د خوا وخالي مځکه زما دا هم طالبانو ډېر کېږي ټیکهداران ګډه شیان
دلته نو بیا خپل څوک دی هغه ټیکادار دی دا نو څوک دی استثناء ده استثناء ټول احکام د استثناء پر جاری ش دا الفاظ کته چې زده کنیم د یو ډیر د چا واده ده لازمه و ام د څوک د استثناء که مساوي ولا هم په استثناء کې دي که تر مساوي لږ جزئي شی د ډیر شی زما و دا څوک کې درته اجاره دا بله خبره هم واخلي دا دواړه طرزه کېږي و زه درته وایم چې کداري مې ورکړل خښته ورځ په ورځ ګرانې جګه د شانم پر دی دا کېدلی شي دا په اول سر کې هم سره خلاصېږي چې په فیصدي وارده ورله حساب ورسره وکړي دا دغه شي دا موږ به کول دا په فیصدي حساب ورسره کوي چې وروره اوس یې په دغه نه جوړومه چې خښته په دغه نه ده لیکن خو ته حساب ورته وکړه خښته په 1 روپۍ ده په 2 نه جوړېږي که خښته په 8 شوه چې میټ په بل شو نو خوا دې پر فیصدي یوه روپۍ برابر کېږي ښه که ټیکهدار ټیکهداري نه کړه په مابین کې سره ولاړه بیا به څه کوي بس بیا به طالبانو که د اجاره وه اما نیمه مزدوري به حساب او که د خښتو حساب هم په نیمه اندازه وه په درېیمه وه په څلرمه و دوی ته معلومات کړي په هغه اندازه وه دوی د څوک شادي سره راځي سو په هغه پرېکړه کولی شي دا څوک سو دا اول قسم سو طالبانو که په دغه ځای مو سر خلاص خو چې را جوړ کړی نه وي تر هغه وخته د استثنا په صورت کې جنس کولی دا بل صورت دا کړي دا خو لا مځکه زما وه د مځکې په وجه زه خرڅولی شم که سم بنا نه یې جوړه شوې مځکه یې خرڅولی دوهم صورت دا دی چې مځکه هم د صانع مځکه هم د صانع ده دا لکه دا حکومت چې کوي ټول شان د صانع دي خو لیکن دی راولاړ کړي دوکانونه فلیټونه طریقه ټوله جوړه کړي چې جوړه کړي بس ورته وایي دغه نه فلیټ 2 خونې پکښې دي یوه برنډه پکښې ده یوه بله هغه بیا ټک کوټه پکښې ده که دا شان دا تر جوړ کړو په دغه نه اندازه دي په څو فوټه کې دي دا په دغه روپو ابل په دغه روپو ابل دا بیا ټول شان د دي ټول شان دي دا خپل څوک دي دا استثناء دا زه کوم بس بالکل امور سره سیده په پیسو په اندازه باندې خو دلته بیا دا د چې مخکې تر واته چې ماته راته سم کړی نه څوک یې خرڅوي ناجایز دي دا نو خلک ډېر خرڅوي طالبانو حتی ده چې کوي کار نه پر شروع شوی دی کار هم نه پر شروع شوی خرڅوي طالبان دا نو باره دا بیا په سکه بازاري کې هلته بیا د خیره که ژوند چلته یې پله راشي هغه نو کوي اردو الفاظ هم دي بیا به انشاءالله په ګرد پوسې کوي هغه دغه په شټه بازاري طرز چې بیا د اګر کارونه درته راشي دا د زمړي زامن دا رقم کوي پر 15 نفر خرڅ حکومت تر شروع کړي لاندې پر چا باندې خرڅ پر 15 نفر خرڅ حکومت شروع کړي لاندې ما په لاس لکه یو شک یو طرف جنرالي وي هغه ما ته حکومت جوړوم شکل خوراکي نقشه راکي نقشه مې کتل د داسې رقم د په 2 اندازه شوی مې کتل توازی په ولز در کوم بل په 2 دا سره سودا چې درې څلور هغه جوړ شوی لاندې حتی چې جوړ شم چې ما تر تاسو سم سوی نه خرچ نه دی جایز دا راولار شو طالبانو دا د بنا وسوه چې کداري مقدس دا کړ فارسی پوسواس بل هغه تشغیل عقد او تشغیل دا تشغیل او بنا ده دا طالبانو چې دا ځای ملام ځکه دا ټول فلازات دا ټول فلازات د فزیولوژي ستدروشم د افغانان ته دروشم هغه نور خو نه پوهیږي پاکستان راولار شو خپل روپیه برابر کړیا یا فلوت ضرورت لري فلوت یا مستقلی لارې ته ضرورت لري یا د داغې لارې پختیا ته ضرورت لري یا جلا بای پاس باسي موټروي او طرف ته باسي ضرورت په د خلاصو دغه شان چې کوي قرار روپۍ چې برابر څه روپۍ نه لري دته هم شانس چې هغه کارونه پوک نو بارا وای زه څوک دروم په د خلاصو زه یو چاته دا ورکوم بارا خلک ته وای یو تجارت وای ونه صدا سړک ما تر غزا پر را جوړ کا چې را جوړ کړي نو چې شراکای بیا روپۍ لري یا روپۍ نه لري څنګه کومه دا حق العبور د حکومت حق دی حق العبور د حکومت څوک دی حق دی پر دغه ځای باندې تا ته زنجیر در کوم دلته تواله د خلک د موټرانو سره روپۍ هغه روپۍ لا ورته معین دي د کوچني موټر 10 روپۍ دي مثلا دغه میانه مونیانو د دې له 100 روپۍ دي او د بسانو له هغه 50 روپۍ دي مثلا دغه ټول دغه موټر د روپۍ هم برابر دا د څو کال د فارغ جنجال یا خبري سره وچ پر لاس کاله باندې یا پر دونه بیا دغه روپۍ استادي ورسره به ته چاته تسلیمه حکومت به تسلیمه ډیر اولار چې ورده دا کار برابر کی دا کار برابر کی چې دا کار په 100 میلیون ډالر جوړیږي هغه سمه د په 2 روپو اسمه د موټر په حساب کا کومه درجه څو موټر تیریږي دلته خو مزدور غواړي مزدوري غواړي شپه غواړي ورځ غواړي دا هغه د کیسه سره واچي چې پام وکړي دی ورته وای پر دې باندې 10 میلیون ډالر دي په دا سړک باندې او په لاس کاله کې چې دای ماته دا راکړي 10 میلیون ډالر په ګټاله یا 15 میلیون ډالر
نو قرار دا چکه ورسره وي دا چکه څوک دا چکه ورسره وي چې ورسره وي دغه د پاکستان اکثره موټروي دغه خلکو جوړ کړي چې ورشه د موټروي پر سر باندې چې هغه زنجیر د خلکو سره روپۍ اخی هغه هم څوک رعایت حکومت نه هغه دغه رقم طالبان د دې دته دغه په دې الفاظ خو مستر خلاصوي دي کنه دي دغه پلازا وره دا و جایز دي کنه دي جایز وان الله دا افغانانو خالي په تورې زوبدا کسر خلاص نو کې فهم وکړي طالبانو اسا خبره ده چې حکومت اکلوبر ستا اکلوبر به کولای چې کولای شي د ځای دوه ځای سوال دی یو دا دی چې اجرت معلوم نه دی چې اجرت څوک نه دی معلوم نه دی هغه دا سړک جوړوي او بیا د سړک باندې روپۍ ټولې پلاس کاله چې هغه 100 روپۍ شي د دې سره موافق شي تر کمی شي تر زیات مجرد مجبور دی په دغه وجه نه دی جایز ما په خبره مسار خلاصو کوم نه دی په څو کال کې جوړ کې په سره کړ دا یو خبره دوم طالبانو کداغه ځای ته پامې دا خوده چې سړک جوړ کې پر دغه سړک د پر سړک تیریږي باندې روپۍ جنیا د پر سړک شتیب چې دا اجرت خپل د عمل سره دا په کفیز او توهام کې داخل عمل دی دا اجرت د چا سره خپل عمل سره داخل نه جایز دا دی وجه ستاده د دوړو وجوه جواب یو در کوم ډېر جوابونه خو در بسته در کوم هغه به خپل هغه ځای بیا پیدا کوي بیا کار چا کوي یار چاته مستقل ځای کې وای چې چاله ته ګوري طالبان مو علم د سره دی شیخ الاسلام سره طالبانو د دې دوا جواب دا داري وای د پاره می جواب دی دا یو جواب ده کوم اره وته د ډېر جوابونه کوي خو ځای جواب موږ ورته وایو چې دغه روپۍ د یخي دا روپۍ د روپو اجرت شروع کیږي یا پلازادا درته وایم ثاني چې مصنوع شی جوړوي تر هغه وخت پرې د پیسو حق نه لري تر څو چې مصنوع ورته تسلیموي بعد د پیسو حق لري ما خبر ته وایم نو په هغه وخت کې طالبانو چې د سړک جوړ کړي ما خبر ته وایم څو وای دا پیسې وخت نه دی معلوم څه وخت نو موږ ته وای تر هغه وخت خود د پیسو حق نه درولي سړک یې جوړ کړي یا پل جوړ کړي ډالر چې جوړ کړ 12 د پیسو حق لري 12 د چاپ لري هغه د پیسو او چې تسلیمي کې وچاته نو تر واته خود تسلیم کړي نه دي تر څو چې دغه پیسې پر وګټلې باره او تسلیم دي پاجو پیسې معلوم نه دې ځای ته پام وکړه سړک ما جوړ کړي حکومت یې نه ور تسلیمم نه ورکو مستثنی عام حکومت ته ثانیه زم زه د رفع کله پر مستثنی لرم چې مسنو ور تسلیم کنه مسنو زه تر هغه وخت نه ور تسلیمم چې خپل روپۍ ټولې پر ونه غټم چې روپۍ پر وګټلې باره چې ور تسلیمم په اجرت معلومم دي هغه وخت څوک ته وګوره د الفاظ د اشلاند وایس بار قرار په خبرو مثال خلاص نو فاوت خو معلوم دا سوال خدا پس دا بل سوال او طالبانو اوار دا وره فعاقت کې طالبانو هغه د په هند کې د معلومات کچیر د عقد په صورت کې راځي طالبان د عقد په صورت کې چې واده ور اجرت مجهول وي چې د ازمر علماء لیکلي دي چې لره واکي دغه مبزي و ذاتي دلته خدا مبزي ذات نه دی خو د دی هغه وخت راځي چې مسلوط تسلیمومه بیا هغه وخت کته کې هغه خو د اجرت کې معلوم دي بیا مجهول نه دي په اخلاص او افاده خپل معلومي روپی جیب ته واچو دا دوم سوال ډیر ناجر دی کوم په دغه سوال باندې سر خلاص نو ډیر دا خو اجرت خپل د عمل سي د دې واجب جواب دی خو ډیر مختلف جواب باندې خدای جواب ډیر ناجر ګوري هغه دا دی چې د صنع سره روپی واخې د صنع ساغه روپی واخې اوس خود د صنع ساغه دي کې پر مصنوع اخلي چې دغه ځای ته کې فهمي اوس پر مصنوع پر سړک باندې موټران تیری څوک چې ناشته کېږي روپی د شنه دی چې واده صنع سړک جوړول د صنع نیمه د چاس هغه د دوس ما په خبره سره خلاص لکه و غنم ما را واخستل غنم را واخستل هغه می جرندې تواچول ګرد می وړک صنع سو ټول غنم کې ما سره بار دغه وړونی می زواخه می درې مخه مثلا خو د وړولې و دلته خو می د سړک می نه داخل کنه و اوس طالبان روپی پر صنع نه دی اخلي چې اجرت پر چا اخلي پر مس هغه بس نن جواب دا کوم کتی او ډیر جوابونه دا په دوم ټکو به هوس کې دغه دوه جوابونه هغه ورکول شوی د دغه تشکیل البنا په کلبوی کې ماشي اشاره ورته کړې ده البته طالبان جوابونه د یو سل یو ډیر څه په دوم ټکو کې تر یو سل څلور هغه البته په فرا راوړي خو دغه دوه جوابونه زما خوښ طالبان څه شالته نو په ځین کې سر خلاص نو رمسته هغه دغه خوندور جوابونه جواب مو سر خلاص کړو ش وز به تر راځي دا موټران ټوډیان چې خلک جوړي دا ټوډیان او دا شان چې خلک د غور کوي طالبانو دغه الفاظ په په یاد و یو په دغه باره د پای په خلاصه بم پوسی
کمپنۍ ته خبر ورکوي ما ته 200 ټوډیانې را جوړې کړه دا و سلم دی او که دا استثناء ده بس لنډو خبرو ته ګوري که دوه شرطه دواړه پکښې وه بس سلم دی او که دوه شرطه دواړه نه وه پکښې بس استثناء ده که دا شرط پکښې و چې ټول روپۍ ور تسلیم کړې اوله ورځ او مده متعینه پکښې وه مده څوک متعینه پکښې وه او دا و چې خامخا پر دغه مدیا و هغه هم د استمهال دپاره وه نو بیا سلم دی او که یې پیسې په یو پله نه وې تسلیم شوي تا دې په خلاص غواړه بس دا څوک د استثناء ده سلم هم جایز دي استثناء هم جایز ده نو پر هر تقسیر طالبان دغه نه دا کمپنیانې چې دوی کوي دا ټول که د ساعتانو کمپنۍ ته خبر ورکړي و طالبانو کراچي والا خبر ورکړي هغه پخوا دا سویچ جوړول د اله سره دا ساعتان اوس یې ارمین جوړي چې جوړې نو خو ارمین ته دوی خبر ورکړي وایي زما په کار دي دغه ډزن ډزن ته دوی ګوري چې کم یې وځي دغه ډزن ساعتان په کار دي ما ته زر دانې را جوړ لیکن اوس ما ته زر دانې روپۍ دی اوس نه ورکوي هغه 100 روپۍ راولاته چې ورکړي د عربستان دغه اکثره کمپنۍ چې غنیږي سره یې غواړي نه او لیکن بعضې کمپنیانې چې هغه وایي ته یو څه روپۍ راکړه چې ما چې دا کمپنۍ په چالان کړم هغه زما د ګټې روپۍ چې دی هغه دې پاتې نو دا طالبانو یا استثناء ده یا څوک ده هغه سلام دی پر هر تقدیر باندې چې ګډ روپۍ نه کوي ورله روپۍ واکې پکې ستور کولې بیا دا خپله څوک ده هغه بیا دا استثناء ده دغه د استثناء صورت په ټولو صورتو کې جایز د امام ابو یوسف صاحب پر قول چې فتوا شوه هغه هم دا دی چې په غټو شیانو کې دی باره بیا دا خلکو ته څوک رسېږي تاوان رسېږي ضرر رسېږي دا ټوله طالبانو چې په ښه ترتیب راوړې د فقهالبیوع د 508 اتیایمې څخه تر تمت پایه پورې چې 510 کېږي 610 اول د فقهالبیوع 508 تر 610 پورې باره خلاص شوه دغه ټوک خلاص دا فقهالبیوع د شیخ الاسلام والله سبحانه اعلم